مولوي کبیر له شیخ هبت الله سره پر کومې ځانګړې دندې نه بلکې په اسلام او شریعت مو ورسره بیعت کړی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر وایي چې له شیخ هبت الله اخندزاده سره یې د کومې ځانګړې دندې لپاره بیعت نه ده کړی. مولوي کبیر دغه وزارت له کارکوونکو سره په ناسته کې ویلي چې موږ د شیخ هبت الله سره په کومې ځانګړې دندې نه بلکې په اسلام او شریعت مو ورسره بیعت کړی. نوموړي د یاد وزارت کارکوونکو ته زیاته کړي چې د منفکۍ او تبدیلۍ په اړه دې اندېښنه نه کوي. د یادونې ده چې له شاوخوا 10 ورځو وروسته د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پخوانی سیاسي مرستیال مولوي کبیر 13 ورځ د کډوالو چارو وزارت د سرپرست په توګه دنده پیل کړه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.